السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم المقام تا تپوس کړی دی چې د مجبورۍ په حالت کې سړی سود کولی شي که نه. نو څه مجبوري به لکه مجبوریت پیسې مجبوریت پیدا چې روزګار به روان کړی نو نه دی روانای. مجبوریت پیدا چې گاړی به اغستی نه دی اخلي. مجبوریت پیدا چې ډېرې پیسې به ګټي نو ډېرې دی نه ګټي. چونکې سود یو داسې شی دی چې دا په هیڅ حالت کې روا نه دی او نه د دې علما د رواوالي اجازت ورکوي. د هغې مختلفې لارې او مختلف صورتونه شته چې کله یو سړی مجبوره شو نو د هغه لپاره په کار دا دي چې سود دې نه کوي. چا نه دې قرض واخلي، قرض څوک نه ورکوي، سوال دې وکړي. که دغه نه کېږي بس هغه خپل کار دې پرېږدي. خو دا دنیا ده، دې دنیا کې به ته دا کوشش کوې چې ځان د حرامو نه ساتم. علماو لیکلي دي چې کوم سړی دا کوشش کوي چې زه ځان د حرامو نه ساتم او د دې کوشش سره خپل همت جاری کوي، الله به په ده داسې وخت هیڅ کله نه راولي چې دی به حرامو ته محتاج شي. دا امام غزالی رحمهم الله په احیاء علوم الدین کې لیکلي دي. نو داسې وخت په سړي نشي راتللی. دا څومره څیزونه چې موږ او تاسو ته ښکاري چې دا د سړي ضرورت دی، دا ضرورت نه دا د هغه مستي او د هغې نه بغیر هم د هغه ژوند تېرېږي. خدای یوه بانه کتلي چې دا مې ضرورت دی او د دې نه بغیر مې ژوند نه تېرېږي. ژوند نه تېرېدل دې ته وایي چې یو سړی دی وږی دی، ډوډۍ ورسره د سره نشته او بس اوس قریب دې ته دی چې مړ کېږي. نو علما وایي چې اوس دې خیر دی یوه نوړۍ د مردارې نه وخوري، یوه نوړۍ داسې نه چې ځان پې موړ کړي، یوه نوړۍ دې وخوري چې صرف او صرف دا مرګ نه پې بچ شي. نو سود نه کولو باندې خو سړی دغه ځای ته نه رسېږي که نه، چونکې داسې بانې دي خلک یې کوي. نو سود کول چې دي په وخت د ضرورت کې هم ناروا دي او بې ضرورت هم ناروا دي. د سود په حق کې علماو ډېر سختې خبرې لیکلي دي او حدیث کې ډېر سخت وعید راغلی دی. نبي علیه صلات والسلام مبارک فرمایي چې څوک پکې ګواه شو دی هم په دې سود کې شریک دی، څوک پکې لیکونکی شو دی هم په دې سود کې شریک دی او څوک د دې طریقه کار برابرونکی شو نو دی هم په دې کې شریک دی. دا ټول پکې شریک دي. سودي نظام ډېر خراب نظام دی او سودي روزګار خراب روزګار دی. الله دې تنه تمام مؤمنانو ساتي.